ابل سړي درې طلاق ښځې ته ورکړي وو نو حجرې له چې راغلې ول مولوي صاحب داسې د خولې بس یو بد توری ووتی و ښځه ته وم چې ووتی وایي یو ډېر بد توری دی وم ویې وایه وروره چې ځای یې نه و پر هغه ځای دې وایي نن چې زه ځای پوښتنه درڅه کوم د ده دا خیال دی چې اوس هم د درې طلاق ورکړي دی د ده دا خیال د درېیم طلاق زه بیا طلاق توری وم پر ما به نوره توره شپه شي ما ول تورې ووایه خراب بزرګي کوې ول ما داسې درې طلاقه ورکړم هله بس خبره خلاصه اوس که ژاړې که خوشحالۍ کوې که خوابدۍ کوې که چیغې وایې که کوکې وایې که ګریوان سرې هر شی چې کوې خبره خلاصه ده نو د الله رسول فرمایي د شیطان چې ابلیس دی د هغه لوی مقصد دا دی چې ستی په مابینځ کې جدایي راولي زه و دې ښځو ته یو خواست دا ورته کوم چې ته یې کوروالا زنانه ستا خاوند دی مالک دی د طلاق صحیح سو نو ته داسې وکړه چې کله خاوند لره خشم ورلی و هرې ښځې ته دا وایم خاوند لره خشم ورلی ته خالي دا خپله خوله خاموش بس خاموشي اختیار که دی دې وګایږي شکنځه او بل یې وکړلو بیا ګانټه و دوې و درې بعد یا جنې ولاړه سه بیا ګانټه و دوې درې بعد چې د ده دماغ بیرته ځای له رالی بیا ورته ووایه چې سړیه که دا خبره داسې نه وه داسې وه ته نه یې په پوه سوی دلته د سړي دماغ ځای له رالی بیرته تا ته وایي چې بس کور والا ما ته معافي کوه غلط دی انسان دی غلطي راڅخه وسو دا واحد علاج دی د نه طلاق که ښځه دا غواړي چې زه طلاقه نه سمه دلته خاوند ورته وایي زه به دې د کوره پسې واخلم طلاق به درکړم دا ورته وایي رایه که نو څه چې طلاق راکوي رایه که طلاق نو څه دی دلته دا بل دونه بېوقوفه دونه غیرتمند دی هغه ځه پر ما په درې طلاق کوي ورسه ورونه دې راوبوله چیش دې چین جوړه کړه او بیا تر ټولو زیات چې ژاړي هغه خاوند د کوروالا ژاړي بل څوک نه ورسره ژاړي ستا د لاسه پیښه سوله زه ګوره په خشم راغلی وم په غوسه کې وم تر خوله مې یو توری ووتی نو ته راولاړې شوې پر هغه تورې دې زه ودرولم چې ونه سه کله نه یې زموږ ته پښتانه خو ډېر غیرتمند دي ما تل پښتانه مثال مې درکوي توپنچه ګرځوي یا چاړه ګرځوي یا خنجر ګرځوي نو کله پر معمولي خبره باندې دی راولاړ شي توپنچه راوباسي خنجر راوباسي چاړه راوباسي کساب نه دی کساب ته ورسه پر یو پاو غوښه به ستا ورسره دعوه سي د یو دونه چاړه در پسې راواخې هغه یې چې پلال کړی وایه سړی یو پاو غوښې دا دونه چاړه څه پکې پر دونه غوښ خو سړی ولا که پر چا هغه د 100 روپۍ چپلکه راواخلي دا ته څه پکې نو خو پښتون دی غیرتمند دی چاړه یې راواخسته بیا څوک پر چا توپنچه راوکاږي زه الحمدلله ناخون کټ نه ګرځوم یو چاکو نه ګرځوم چې یاره انسان دی خامخه نه په هغه لوی رب به ټالیږي که بچاو شي ټیک د کني په خپله توپنچه به خپله مري چې خلک یې هم راکوي ګولۍ هم ورسره راکوي لیسنس هم ورسره راکوي نیکو ما ته واره نه خوري نو دلته پښتانه چې دي هغه پر چا توپنچه راوکاشي دی خو غیرتمند دی خو بیا په مشتو کې بیا هغه ډېر عزتمن یې چې څو مړې کړي وایي دا بدیداره دی څو بدې یې کړي دي د بدیداره زو دا دوژخي دی الله او رسول و دې ته دوژخي ویلی ته ما ته غټوې دی پر چا توپنچه راوکاږي توپنچه چې راوکاږي اوس خو دی توپنچې ته وتړل سولو او بل ورته وایي که رښتیا مور راوړې وې نو ونه څه ټک که رښتیا مور راوړې وې کنداریان وایي که رښتیا مور راوړې وې نو ونه څه وار وکړه اوس یې ورته وتړئ غریب دی نو که وار نه وکړي بېرته توپنچه په جیب کړي نو بده خبره نه ده نو دلته دا ښځه سړی و دې ته وتړي نو که رښتیا ونه سړی وي راکه طلاق راکه صحیح سلو نو دلته به دی نو ورته وایي چې سړی خو دې بېوقوفه چاړو خنجرو توپنچه یې پر نه څه راوکښل نو یې مور ته تړه دلته سړی دی بېوقوفه اوس یې د طلاق خبرې خولې له راغلي نو یې مور ته تړه صحیح سلو نو اوس چې کله یو سړی راولاړ سي ښځه په چا طلاقوي دا دغه شیطان دی شیطان مبارک الله څه ویل دی دا هم هغه سړی دی او بیا چې کوم سړی پر دا لاره روان دی د طلاق هغه هم د شیطان رقم دی الله دې هر مسلمان وساتي دونه ډېر طلاقونه دي غمونه ګرد زما پر سر دي د ملایانو یې چې ښایسته مجموعې ووایه بیا چې 50,000 روپۍ مو جیب ته ور واچوي زما یو شی نشته هغه چې دوی کومې نکاحې تړلې دي بیا چې طلاقونه راځي هغه بیا زور در دوی زه ډېر ورسره پریشانه سم د مسلمانۍ په خاطر کنې نور خو یو شی نشته هر سړی په خپلو پښو راځړېږي الله دې زموږ د خوندو د لوڼو حفاظت وفرمایي د هر مسلمان یو خور دی الله حفاظت وکړي که زموږ دښمن دی هم
که زموږ دوست دی هم موږ دا نه غواړو. زه په ټول ژوند د چا د خور او د لور کمی نه غواړم. په ټول ژوند زما د سر دشمني، زه په خبر یم چې پلانی زما دشمن دی، پلانی مې دشمن دی، پلانی مې دشمن دی. په خدای قسم ولور ته دغسې دعا کوم لکه خپلې لور ته چې کوم. ولور ته دغسې دا سودا زه نه کوم، دا بېوقوفي نه کوم چې د چا د لور ویډیو راله، یو تصویر راله، یو ریکارډینګ راله، یو پلان، دا زه نه. په ټول ژوند زما د سر دشمن قطعا نه کوم. زه د چا پر عزت باندې خپله سودا وي کیسې نه کوم، کاروبار نه کوم. ستا سره کوم په وسه راو در سره کوم یې، ستا لور، ستا خور، ستا دې، ستا ښځه، دا زما خوندې دي، دا زما خوندې دي، دا زما ایمان دی. او په ځان کې دا شی پیدا کړئ، د سپیانو چمونه به نه کوو چې چا سره خبره راله چې د لور او د خور پیغور ورکړي. دا قطعا نه مه کوو. غلطي ما کړې ده، زما ته د لور پیغور ولې راکوي؟ غلطي تا کړې ده، تا ته د ښځې پیغور ولې در کوم؟ دا شی مه کوئ. صحیح ده. او پښتانه ته باید له دې خبرې جنګ ختم شي. خو ماتې به دا وایي په دا جنګ کې یوه خبره راته وکړي، پیغور یې راکړي، هغه نور پرېږدم یې نه، وایي ما طلاق قسم اخیست.